پلور د پرمختګ چټک ګام اخلي روان بیا پلور د پرمختګ چټک ګام اخلي روان قسم سور په دې ملي راپور کې مو یو بل مهم په زړه پورې خبر تر تاسو رسوو. زرغون بکړو ګران افغانستان بکړو ګران افغانستان. 3 ورځې وړاندې یو خبرتیا خپره کړه او دا عملا پروسه یې پیل کړه چې ترڅو دا ماشینري بازار ته وړاندې کړي. د پلارو د مولا عمر مسکن مو میراث د پلارو ټول یو غږ چې د وطن د پاره موږ جوړو ځان ته جوړو دا موږ د خارج د پاره نه جوړو خپل هیواد د پاره جوړو چې کیفیت یې ښه دی. ګران افغانستان بکړو ګران افغانستان بیا پلور د پرمختګ چټک ګام اخلي روان قسم سور او زرغون. بخشای دیگر داریم که بروشکاری میشه، باز میزا یک دونو قسمت میزا داریم، مونتاژکاری میشه، مرحله در مرحله بعد از مونتاژ میاد و کاری که ولدینگ فاینال شد. ګران افغانستان بکړو ګران افغانستان راغونه ته بیا پاتې دلای دی ملت. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله وئ او دغه اونۍ مو په خوښۍ سره پیل کړې وي. درنو لیدونکو تاسو ملي راپور ګورئ او کوربه مو زه نصرت الله خوشحال یم. په دغه راپور کې مو وغوښتل چې یو بل مهم په زړه پورې د آبادۍ خبر تر تاسو ورسوو. موږ د ملي پراختیا شرکت راغلي، لکه څنګه چې په تصویر کې ګورئ دلته مختلف ډوله ماشینري تولید شوې ده او دغه ماشینري پلورل کیږي. دا د کرنیزه ماشینري او تجهیزات چې د کرنې په برخه کې ترېنه ګټه اخیستل کیږي. موږ به دلته د دغه ماشینري په هکله معلومات تر تاسو ورسوو. ده چې دغه ماشینري څه ډول جوړه شوې، څومره ماشینري جوړه شوې، کیفیت یې څه ډول دی او څه ډول پلورل کیږي، په همدې هکله معلومات تر تاسو رسوو. دلته به د ملي پراختیا شرکت له مسؤلینو سره د دې پخوا کې له یو شمېر نورو کسانو سره، هغه کسان چې دلته مسؤلیت لري د هغوی سره خبرې وکړو. په ټوله کې د دغه ماشینرۍ په هکله معلومات تر تاسو رسوو. دغه ماشینري بیا دغلته په دغه فابریکه کې تولیدیږي، جوړیږي. په وروستیو کې به دغه فابریکې ته هم لاړ شو، هلته به وګورو چې دغه ماشینري څه ډول تولیدیږي، څه ډول جوړیږي. له مسؤل کس سره هلته هم پرې خبرې کوو. نو په ټوله کې د دغه ماشینرۍ په هکله معلومات تر تاسو رسوو په دې هیله چې تر پای مو ملتیا وکړي. بکړو ګران افغانستان قسم سور او زرغون بکړو ګران افغانستان. درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. تاسو د دغه ماشینرۍ ځینې تصویرونه وکتل، معلومات مو له تاسو سره شریک کړل چې دلته مختلف ډوله ماشینري شتون لري او دغه پلورل کیږي. موږ سره پخوا کې خوشبختانه د ملي پراختیا شرکت ویاند نبی الله ارغندیوال ولاړ دی. د دغه ماشینرۍ په هکله به معلومات له تاسو سره شریک کړو چې پلور یې څه ډول دی، کیفیت یې څه ډول دی، څو ډوله ماشینري دلته شتون لري. جناب ارغندیوال صاحب ډېره مننه کوو چې وخت مو راکړ که د دغه ماشینرۍ په هکله عمومي معلومات له لیدونکو سره شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه له تاسو نه چې دلته راغلئ، ترتیب مو ویسته او د ملي پراختیا شرکت کړنې له هیوادوالو سره شریکوئ. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ملي پراختیا شرکت څه موده وړاندې دا فابریکه چې تاسو اوس پکې حضور لرئ پرانستله. اوس مهال موږ په دې فابریکه کې د زراعتي ماشین آلاتو په برخه کې تر دې دمه 83 مختلف النوع ماشین آلات تولید کړي دي چې لله الحمد اوس موږ هغې مرحلې ته رسېدلي چې دا په عام بازار کې په عام هیوادوالو ته وړاندې کړو. نو ملي شرکت له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه کوي او دا ورته خوشخبري هم وړاندې کوي چې د ملي شرکت له تولیداتو څخه ګټه واخلي، ځکه هم د کیفیت له لحاظه کوالیټي پورته ده او هم یې قیمت نظر کوم وسایل او د ماشین آلات چې له بهره زموږ هیواد ته راوړل کېدل د هغو څخه قیمت هم ډېر ارزانه دی، یعنې په مناسبه بیه ملي شرکت هیوادوالو ته وړاندې کوي. قدرمن ارغندیوال صاحب، که دا راته ووایي چې د دغه ماشینرۍ پلور څه وخت پیل شو، څومره وخت کېږي چې دغه پلور پیل شوی؟ ملي شرکت 3 ورځې وړاندې یو خبرتیا خپره کړه او
دا یې عملا پروسه یې پیل کړه چې تر څو دا ماشینري بازار ته وړاندې کړي. تر دې دمه څومره ماشینري پلورل شوې ده او هیوادوال راضي دي ستاسو له خدماتو؟ الحمدلله د دې ماشینري چې تاسو اوس ولیدله کیفیت له لحاظ نه پورته ده او کیفیت یې ډېر ښه ده، نو د هیوادوالو د خوښې وړ ګرځي، ځکه هم کیفیت ښه ده او هم قیمت مناسب ده، نو خامخا د هیوادوالو د خوښې وړ ګرځي. یعنی تقاضا هم زیاته شوې ده. ان شاء الله د دې ماشینري ته د هیوادوالو تقاضا ډېره زیاته ده. جناب ارغندیوال صاحب د کیفیت یادونه تاسو وکړه، که دا راته ووایي چې دغه ماشینري د بهرنۍ ماشینري په پرتله څومره لوړ کیفیت لري؟ لکه څنګه چې تاسو له نږدې نه ولیدله دلته ټول څه چې جوړیږي هغه د سټنډرډ له مخې نه جوړیږي. که موږ دلته کومه اوسپنه هم په دې ماشینري کې کاروو، ملي شرکت یو مجهز لابراتوار لري، د هغه لابراتوار د تاییدۍ څخه وروسته هغه اوسپنه څخه دلته ګټه اخیستل کیږي. نو له کیفیت له لحاظ نه ټول هیوادوالو ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوو. او که دا راته ووایي چې هیوادوال هغه کسان چې دغه ماشینري پیري له کومو سیمو راځي، له ولایتونو راځي دلته؟ تاسو ته بهتره معلومه ده 3 ورځې کېږي چې موږ دا خبرتیا خپره کړې ده چې موږ دا ماشینري بازار ته وړاندې کوو. نو په تیرو 3 ورځو کې زموږ د خرڅلاو څانګې ته له بېلابېلو ځایونو څخه هیوادوال راغلي او مراجعه یې کړې ده. ډېره مننه. قدرمن ارغندیوال صاحب، په وروستیو کې ستاسو پیغام هیوادوالو ته، هغه کسان چې دغه ماشینري پیري، هغوی ته ستاسو پیغام څه کېدلی شي؟ زموږ پیغام ټولو هیوادوالو ته دا ده چې راځئ لاس یو بل ته ورکړو او له خپلو داخلي او کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلو. دا تولیدات چې دي، یوه ګټه یې دا ده چې په ارزان او مناسبه بیه باندې پلورل کېږي. دوهمه ګټه یې دا ده چې ترې راتلونکي 1 کال پورې ټول خدمات بیرته ورته ملي شرکت وړاندې کوي. یعنی 1 کال موږ وارنټي او ضمانت ورکوو او ترڅنګ تر 1 کال پورې کوم مشکل په دې ماشینري کې رامنځته کیږي، ملي شرکت یې ورته بیرته جوړوي. یعنی تاسو د 1 کال وارنټي ورکوئ؟ بالکل، موږ د 1 کال وارنټي ورته ورکوو. ډېره مننه جناب ارغندیوال صاحب. ډېره مننه. قربان بشم. درنو دوستانو، تاسو د قدرمن ارغندیوال صاحب خبرې واورېدې. موږ به دلته له ځینو نورو کسانو سره وغږېږو، د دغه ماشینرۍ په هکله به معلومات تر تاسو ورسوو، په دې هیله چې تر پای مو ملتیا وکړو. بکړو ګران افغانستان، بکړو ګران افغانستان. درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. موږ سره په خوا کې د همدغه ماشینرۍ یو تن مسؤل ولاړ دی. د دغه ماشینرۍ په هکله به معلومات له تاسو سره شریک کړو او دغه ماشینري به تاسو ته معرفي کړي چې څه ډول ده، څومره ښه کیفیت لري او په دې هکله معلومات له تاسو سره شریک کړو. ورور ډېره مننه چې وخت ورکړ. که په پیل کې لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړي. السلام علیکم. د ټول لیدونکو په اجازه، د خپل همکارانو په اجازه، حبیب الله نومېږم، د هلمند د ولایت یم. د هلمند ولایت څخه دلته راغلی یم د یو کارګر په صفت چې د زراعت په بخش کې کار کوي. تاسو څومره وخت کېږي چې دلته کاروبار کوئ؟ موږ تقریبا 2.5 کاله کېږي چې دلته موږ په دې بخش کې کار کوو. همدغه ماشینرۍ باندې؟ همدغه ماشینرۍ کار کوو. دغه ماشینري پلور څه وخت پیل شوی دی؟ د دې 2.5 کاله کېږي چې دا موږ شروع کړی دی. نه خرڅلاو یې څه وخت شروع؟ خرڅلاو نو اوس فعلا دا موږ بازار ته د خرڅلاو لپاره ورکړی دي. هیوادوال راځي اخلي؟ بله، و خلک هیوادوال راځي، د دې کتنې لپاره انجینران راځي، تجاران راځي. نو د تجارانو سره په دې موږ خبرې کړې دي. تجاران راځي، د دې سره موږ د قرارداد په شکل، یعنی د یو شرکت غوندې موږ کولی شو چې یو شرکت راسي، موږ دغه سره قرارداد وکړو او 1 2 لس شل بیا موږ هغو ته په مختلف رقم دغه ورکو ماشینري ورکړو. اوس به دواړه دغه ماشینري چې دغه تاسو پلورئ له نږدې وګورو، معرفي به یې کړو، لیدونکي به هم ترې خبر شي که نه. راځو لومړی دې نه پیل کړو. دا څه ماشین ده؟ دا کودپاش ده، زراعتي سرې دپاره دی. دا د زراعتي سرو دپاره موږ د مخه بزګرانو به په لاس پاشل، دا د ماشین په ذریعه باندې موږ کولی شو چې دې ته کود ور واچوو. دا پرې ګرځي، هلته د ماشین په ذریعه ګرځي. نو د دې ډیزاین اول سر موږ د طرح ډیزاین لرو، بخش لرو، د هغه څه شروع کېږي، بیا ذاب وانګ یعنې چې ریخت لرو، بیا هغه ته ورکول کېږي، بیا سر میخانیک ته، بیا وروسته موږ د نسج دپاره، یعنې چې یو په بل کې ټایټ غواړي، داغګیریان لري، بیا وروسته موږ دا کار ته برابروو. او مخته ځو نور تللی شو مخکې؟ دا یو خانه‌ای دی، خانه‌ای دی، درې واړه یو رقم دي. دا غټ سایز دی، دا کوچنی سایز دی، ټول کودپاش دی. نو یعنې د غټ سایز دپاره چې مځکه ساحه یې غټه دغه دپاره دا استفاده کېږي، او که چیرې ساحه کوچنۍ داسې لږ مځکه وي، د هغې دپاره موږ دا استفاده کوو. دې خبره شو.
او د دې ماشینرۍ په هکله دې ته جمعواري اشغال وایي. یعنی د جلال آباد او د لغمان خلک هم د شولو لپاره استفاده ورسره کوي. شولو کې چې دا شولې د خلکو یا ټکټر پکښې ګرځوي یا به یې په لاس پکښې اړوي، دغه دپاره هم استفاده کېږي. کله چې مځکه کولبه سي د هغه څه اشغال پلاستیک د خاشه دی دا شیان را جمعواري کوي، ټولوي چې مځکه هواري هم میلیولی. ټولو په هکله راته وایي. دا ټیلي چې دی د روسي ټکټر دپاره دی چې موږ ریښه د افغانستان د خپل انکشاف جوړ کړی دی. ټول موارد یې دلته سوي دي بغیر د ټیره. نور موږ ټول دلته انجینرانو په ذریعه دلته انجینرانو یعنې هر څه چې استفاده شوي ټول داخلي دی، د خارج څخه موږ شی نه دي راوړي دي. کیفیت څنګه دی؟ کیفیت څومره په نظر کیفیت تر د نورو څخه تقریبا ډېر لوړ دی. یعنې تر بهرنیو ماشینالاتو نه هم دغه په لوړ کیفیت دی. 10 چنده اضافه دی. ماشاءالله. دې خوا راځو او دغه بیک معرفي شي. دا کلوخشکان چې د مځکې د کوم فعالیت کوي؟ دا لوټه میده کولو دپاره چې غټه لوټه کله مځکه کولبه سي د هغې مځکې دپاره ده چې لوټه ولري دا یې میده کوي. د ریګو په شکل چې میده سي داسې شکل یې جوړوي لکه ریګ. هغوی طرف ته ځو، دغه طرف ته نوره ماشینري هم شتون لري. دا ټول یو سیز دی. دا چې دی د کوچني ټکټر دپاره دا کوچني ټکټران سته یا کم لاسي ټکټر دپاره د نوپال په شکل موږ د دې څخه کار اخیستلی سو. لنډې مځکې دی کیدای شي چې غټ ټکټر داخلېدلی نه سي، په سرای کې دی یا په یو باغچه کې دی، هلته غټ ټکټر نشي داخلېدلی. د هغه دپاره موږ د دې نه استفاده کوو. د دې څخه استفاده کوو په شکل لکه یو څوک چې په لاس استفاده کوي د ماشین په ذریعه بیا د دې څخه موږ کار اخلو. او دې خو دې او د دغه ټیلې په هکله که راته وایي. دا غټ کوتپاش دی. هغه مځکې دپاره چې 100 جریبه 1.5 جریبه 200 جریبه مځکه یي، د دې دپاره موږ جوړ کړی چې دا د مځکې ته کود ژر ورکولی سي، وخت کم نیسي. او د دې دپاره موږ خپله ماشینریانې لرو چې کود د زراعتي یوناني کود موږ د انبارو په شکل د کیمیاوي شکل ورکوي، بیا د هغه په شکل د دې ته ورلیږي چې مځکې ته ورکول کېږي. او طرف ته دا چې دی جرکاش دی. موږ پسې د دې فرق څه کې دی؟ دا جرکاش وروسته بیرته دغه لوټه شاته چې کوي هغه میده کوي. دا ساده جرکاش دی، یعنې شاته شی نه لري چې لوټه میده کوي. ساده کوچنۍ جره پرېږدي. هغوی طرف ته مهرباني تاسو مخکې شئ. دغه ډېره مهمه ده، د دې په هکله راته. دا لیزر لیول دی. د مځکه چې کله کولبه سي مځکه په داسې شکل جوړوي لکه سیمټ سوي چې ډېر اساسي جوړوي لیزر، یعنې هوارې لکه اوس چې خپله په دا مځکه دی پروت دی، دا مځکه داسې هواري. دې ته لیزر ته کېږي، خوله لري، د کمپیوټر په ذریعه باندې عیارېږي، کار کوي. که کوم ځای کې لوړه یا ژوره راځي، که کښته وي هغه خپله خاورو کې ځای ډکوي، او که لوړه وي هغه هواروي. یعنې داسې مځکه هواروي چې په انجینران ورته وګوري چې لږ 1 ملي 1 سانتي لوړوالی او ټیټوالی د دې نه پرېږدي. او هغه ماشینري کې اندازه معرفي شي. هر کم سخته مځکه چې بغیر د سیمټه سیمټ موږ داسې د آبادۍ دپاره جوړ، بغیر د هغه څخه موږ کولی شو چې مځکې د یوې دپاره د مثال د کالاکو دپاره، د جوب د غنمو دپاره، د پنبې دپاره، د هر څه دپاره دا مځکه کلکه مځکه یوې کوي. هر څومره چې کلکه وي، هر څومره چې مځکه کلکه وي، یعنې تر ایران تر پاکستان یې موږ کیفیت هم ښه ورکړی دی، مواد هم ښه دي، او ډبلوالی چې هغه 5 ملي دی دا موږ 10 ملي کړی، په خاطر د دې چې د وطن دپاره موږ جوړو، ځان ته جوړو. دا خو موږ د خارج دپاره نه جوړو، خپل هېواد دپاره جوړو چې کیفیت یې هم ښه دی او ډبلوالی هم ښه دی. هلته چې پروت دی مخته دا د کالکو د جوو دپاره چې کله مځکه یوې سي، نوپال سي، کولبه سي، بیا موږ کولی شو دغسې استفاده وکړو د جوو دپاره. جواکاش ورته وایي چې جوې باسي. مخکې ځو دې طرف ته هم ماشینري شتون لري. ښه، که دا راته ووایي چې کومه ماشینري ډېره خلک اخلي یا پیري؟ کوتپاش غواړي زموږ څخه د زراعتي یعنې د قلبې ماشین جواکاش. تر اوسه پورې یو ماشین داسې نه دی سوی چې موږ ته وایي چې دغه یو ماشین په افغانستان کې نه دی جوړ سوی. موږ د خارجي نقشې څخه په ښه کیفیت د هغه څخه ښه جوړ کړي دي. دا ریواټور دی. دا چې کله مځکه قلبه سي، مځکه لوټه میده کوي، هم د لیزر په شکل باندې کار کوي. خو یو کمپیوټر دا لري چې هغه مخکې موږ ته تشریح کړي، هغه ماشین لیزر لري، دا لیزر نه لري، ساده مځکه هواري او لوټه میده کوي. دا ماشین چې او دغه هم بیا نوی ماشین نهر، یعنې موږ لښتۍ ورته وایو چې غټ واله د اوبو دپاره په دې باندې ایستل کېږي. بزګرانو به په بیلچې باندې ایستل،
کله چې دا ور واچوې دې ته ضرورت نشته چې یا په بیل باندې وکړې یا په یو بل شي دا به خپله د دغه دپاره موږ کار داسې اخلو چې نهر د اوبو دپاره چې غټه مځکه وي چې د یو زابر د یو شي یا د یو ویالې اوبه ورته رایله کوي دغه دپاره موږ جوړ او دې طرف ته دغه ماشینري ترشل تولید موږ خپل د افغانستان یعنی هر څه دلته هر تولید څه شوي در- د ترشل دا جوړ دا خپله شاب دا دا ټول انکشاف ملي کې یا ملي پراختیا یعنی موږ ټول دلته د ریخت ځای لرو یعنی موږ زړه اوسپنه ورچوو بیا غالبان ورته جوړو دا شی هغه ریختې بیا وروسته موږ ورکو سر میخانیک ته بیا د ډیزاین ورکول کېږي وروسته د ډیزاین څخه بیا موږ ته راول کېږي موږ یې بسته کوو او دې خوا دغه ماشینري دا چې دی هم ریواټور دی مځکه نرموي که مو لیدلي دا شاته چې دا ګرځي بله بله دا مځکه هم جوه باشي هم دا مځکه سر یې داسې هواره کوي چې ټپکې یې ښه هواروي چې موږ داسې یو وخت د بامو سرونه چې ګیلو په دغه شکل یې ښه هواره کوي لوټه نه پرېږدي باندې خاشات نه پرېږدي باندې ټول سره ګډوي هواروي یې درته چې کله یا هندوانه کرل کېږي یا خټکۍ کرل کېږي یا میوه کرل کېږي بیا نه خرابېږي ښه منظم یې ښوول کېږي او د دې په دا چې دی دوه کاره لري دا ماشین هم د کچالو دپاره دی چې مځکې کچالو کرل سوي کیدای شي چې موږ د ده په ذریعه باندې دا داخلېږي دا پر یې شاته ګرځي شاته ډول لري صندوقچک لري دا کچالو ټولوي نه زخمي کوي نه خرابوي که ډبره یې کلوټي چې په دا کچالو پسې موږ هغه غورځوي لاندې چویږي غورځوي ساده پاک کچالو موږ ته هلته راکوي او کله چې مځکه یوې سي د یوې وروسته موږ کولی شو د دې څخه استفاده وکړو ډبره خاشه پلاستیک هم د دې په ذریعه موږ ټولولی شو چې دا یې پورته کوي د ټکټر په ذریعه ګرځي دا یونیورسال دی دا ګرځي دا پټه ګرځي مځکې څخه ګرځي دا پورته کوي او دغه ماشینري هماغه ده که ځینې نه مختلف دي دا چې دی ساده د لوټې ماتولو دپاره دی یعنی موږ مالکش د بزګرو په دغه باندې مالکش دې ته ویل کېږي چې مځکه هر رقم لوټه ولري دا یې میده کوي که چیرې خاشه داخل ولري د پرو په ذریعه باندې خاشه هم پرې کولی شو د دې سره او دا چې دی لیزر لیول دی موږ داسې یو کلي ته یا یو ځای ته چې په مځکه کې لار باسو چې یا یو موټر تېر سي یا یو موټرسکله پیاده رو جوړوو د پیاده رو دپاره دې څه موږ کار اخیستلی شو او هغه ماشینري خو هلته معرفي شوه زیاتره سته هلته مو تشریح کړه دلته هم سته ډېره مننه کوو چې تاسو دغه ماشینري هیوادوالو ته ور وپېژندله او ډېر خوشحاله یو چې په خپل هیواد کې ګران هیواد کې دغه ډول تولیدات دي او هیوادوال ته دغه ډول تولیدات وړاندې کیږي نو هیوادوال هم ترې راضي دي له تاسو هم نړۍ مننه چې تر اوسه له موږ سره وایي که په وروستیو کې هیوادوالو ته کوم پیغام لرئ نو کمرم په خدمت کې بس هیوادوالو ته زموږ دا پیغام دی اول خو موږ زه ډېر خوشحاله یم چې زه د هغو ولایته څخه راغلی یم دلته خدمت کوم خدمت موږ د افغانستان دپاره کوو خپل د ولس دپاره یې کوو او زموږ خپل د تجارانو سره دا خواهش دی چې د ایران څخه کوم مواد راغوښتل کېږي د پاکستان څخه راغوښتل کېږي کوم ماشینان زراعتي چې دي دلته چې موږ تولید لرو چې د ایران راغوښتل کېږي موږ د هغو څخه په ښه کیفیت ورته جوړوو هم په نرخ کې تر هغه په ارزانه بیه ورکوو نو موږ د خپل تجارانو څخه دا خواهش دی چې د خارجه څخه کوم شیان چې موږ تولید لرو باید رانوړل شي ډېره مننه کور آباد خیر ژوندی اوسئ. قربان مسلمان درنو دوستانو تاسو دغه ماشینري وکتله او د دې په هکله معلومات له تاسو سره شریک کړل اوس نن داخل د فابریکې ته ځو هغه فابریکې ته چې دغه ماشینري همدلته تولیدېږي همدلته جوړېږي دلته به له هغو کسانو سره چې دوی دلته په کار باندې بوخت دي له مسؤل کس سره خبرې کوو هلته هم یما مسلمان قسم سور او خزرغن بکړو ګران افغانستان بکړو ګران افغانستان بیا هم ښه راغلاست موږ همدغه فابریکې ته راغلو هغه فابریکه چې کرنیز ماشینونه او تجهیزات پکې تولیدېږي جوړېږي موږ سره د همدغه فابریکې یو تن مسؤل ولاړ دی د کارونو په هکله به ترې وپوښتو دا چې ماشینري څه ډول تولیدېږي څومره ماشینري تولیدېږي او څومره تولید شوې ده کیفیت څنګه دی له ده څخه یې پوښتو استاد محترم جور بخیر خوب هستید سلام علیکم بخیر باشید سلامت باشید قربانتون تشکر در اول اگر خود معرفیتان داشته باشم اسم مبارک شما محمد یک از کارمندان انکشاف ملی کارمندان تکنیکی در رابطه با کارا بگویید کارا چگونه روان است شکر الحمدلله بسیار خوب روان است دیگه یعنی بخش ما که از بخش انگرسازی است تمام فابریکاتی که خود انکشاف در فابریکاتی که داخل کار داریم کلی بخش کلی از 0 تا 100 خود ما کار میکنیم
یعنی این ماشینری در بیرون کی هست کلش همینجا تولید شده بله هم در این فابریکا بله کلش همین تولید شده. کم تر پیش میریم اینجا عملا کار جریان داره که چی جور میشه از این یا که از خطریل همین انگاری که ما میچی کار میکنیم این کرینی صفحه نداره. این خط ریلش است که ما بلدکاری میکنیم منتاج کلی کار تکمیل میشه نصب میکنیم کرین در مرحله آخر در آخر انگر است بازور نصب میکنیم. پیش میریم اون طرف تریشل و دیگه وسایل هم جور شده دیگه ماشینریم جور شده حالم جور میشه دیگه بله ماشاءالله. چقدر نفر مصروف است در این فابریکا تقریبا 300 نفر ماشاءالله فعال است. ما کوشش میکنیم که زیادتر شود دیگه هم زیاد شود. بله پیش میریم و اینجا چی جور میشه امو انگر است بله همین خط ریل انگر است یعنی انگر ناو که ما تولید میکنیم پایای انگر که برای قطع انگر وسایط است اینجا تولید میشه رنگ میشه کل کار تکمیل باز خود ما میریم نصب میکنیم. این مرحله در مرحله اول دیزاین میشه انجینر صاحبای ما دیزاین میکنن بعد از دیزاین ما بخشای دیگر داریم که بروشکاری میشه باز میزای 2 قسمت میزا داریم مونتاژکاری میشه مرحله در مرحله بعد از مونتاژ میاد کاری که ولدینگ فاینال شد بعد از مرحله آخر میره در مرحله رنگ. بس میریم دیگه اگر چیزی از اصول بریم ما میزای مونتاژ هم نشان میدم. یعنی کارهای دیگه هم مثلا ما انجام میدیم مثل کانال پشت پر دروازه کانال پشت پر همراه کدام دروازه است اینجا نیست اینجا نیست در حال دیزاین است که کار شروع شه عملا بازم اینجا جور میشه دیگه کرینای سیار است کرینای سقفی که تا 50 تونه به خاطر همین دروازه‌ای که از کانال پشت پر است یا را به خاطر تا بالا کردن و هم همینجا جور میشه. یعنی میزای ما که از میزای مونتاژ است که یعنی فریما کلش همینجا مونتاژ میشه سر همین میز. این مرحله در مرحله از نصب انکربل اول خود دیزاین است دیزاین باز مونتاژکاری ساخت ولدینگ تا نصب انکربل نصب انگر آین پشت کل از 0 تا 100 ما خودی ما اینجا انجام میدیم. اون طرف میریم یا اون طرف میریم مهربانی اینجا با چی جور میشه یا هم خط ریل است کلش خط ریل جور میشه فعلا 80 آیبیم کار داریم به خاطر خط ریل. این کار ما بسیار عاجل است که به خاطر ما کرین صفحه نداریم پایای ما است وزن زیاد است با کارهای دیگه نمیشه زیاد اینا اینجا چی جور میشن یا که اصلا بخش زراعت هستن مهربان بخش زراعت چی است بخش زراعت است کار ماشینای تریشل شروع میکنن از اول شروع میشه یعنی انجینر صاحبا دیزاین میکنن تا میره در مرحله آخر که مونتاژ و نصب برای رنگ میره. یعنی این ماشین چی است؟ بله تریشل است. یک تریشل به چه طرف جور میکنن؟ یک تریشل ما کوشش میکنیم که زمان کمتر ببره مثلا هر تریشل مرحله در مرحله تقسیمات شود که هر تریشل در ظرف یک هفته الی 10 روز برای قربانتون تشکر بخیر باشید. اگر کدام پیام دارید کامرا در خدمت است. ما یک پیام ماست که کوشش کنید که همین مردم ما همین زحمت بکشن که وطن خود آباد کنه. قربانتون تشکر بخیر باشید سلامت باشید. درانو دوستان ډیره مننه کوم تاسو هم تر روسي له موږ سره وای تاسو په روسي کې دغه فابریکه هم وکتله دلته کرنیز ماشینونه او ځینې نور ماشینونه جوړیږي مسؤل کس تاسو معلومات درکړل دلته کارګرونه هم مصروف دي په کار باندې نو دوی ته مزاحمت نه کوو نه به ورځو چې د کار مزاحمت وکړو نو هیله ده چې راپور مو خوښ شوی تاسو دغه راپور او ځینې نورې خپرونې پر ټولنیزو رسنیو هم کتلی شئ تر بیا بل راپور پورې په پاک او مهربانه راز سپارم